هر څه به په خپله برابري واخلي، هر څه به په خپله برابري واخلي، سا چې کله دلته زندګي واخلي. نن په خپله ژبه چې څوک نه کوي، ځان ته دې د جونو میخکي واخلي. نن په خپله ژبه چې څوک نه کوي، ځان ته دې د جونو میخکي واخلي. هر څه یې منمه خو یو دانه چې وخت رانه اختیار د خپلواکي واخلي. ستا یوه خندا د امید خوښه شوه، اور پوره ځنګل له یو تیلې واخلي. سلامونه ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او دا وخت راغلي یو ملاکڼ ته، او ډېر درانه او خواږه ملګري راسره ناست دي. امجد علي، امجد صاحب، محمد حسان، مرحم صاحب او محمد سهیل صاحب چې ډېر ښه لیک کوي. موږ مخته ورته راغلي یو، د غزل به تاسو اورېدلی هم وي. نن بیا د سره ناست یو، له موږ سره ناستای کوي، ښکلي ښکلي کلامونه به ځینې اورو او ناست یو په ملکڼ کې. نو هغه به تاسو ټولو ملګرو د ډالۍ وي، مسافر دي که وطنوال ملګري دي. نو راځو او له سهیل صاحب نه شعرونه اورو، تاسو له موږ سره پاتې شئ. اول خو درته سهیل صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. د ټولو نه وړاندې اکرام امید صاحب او امجد صاحب را سره ناست دی، احسان الله، مرحم صاحب. ستاسو که زه هر څومره مننه وکړم، د هغې وزیرستان نه راغلي. وزیرستان په مونږ ګران دی، د وزیرستان خلک په مونږ ګران دي. نو د ټولو نه تاسو ته په خپل علاقه، په خپل ملکڼ دروند هرکلی وایم، هر کله راشئ او چې دومره زیار وباسئ د پښتو دپاره. نو ستاینه مو کوم او د وخت خو تاسو میلمانه یې، نو دغه خو بیخي دغه خبرې به ترې وباسو. زمونږ میلمه یې، بلکل هر ټایم درته حاضر یو، انشاءالله ټول عمر به یو دغسې. خوشحاله اوسئ جی سهیل صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو. نو بس ملګري ناست دي او زمونږ اورېدونکي هم ته اوري، نو هغوی ته یو څو ښکلي ښکلي خپل غزلونه او شعرونه وړاندې کړي. نو دا به په مونږ احسان یې په هغوی. ډېره مننه امید صاحب. بس محفل د شعرونو دی، ډایرکټ درته شعرونه وایم. د غزل نه مخکې څو شعرونه چې اوس په لاره یو قدم را سره نه ځي، ښکلو غرق کړم او هم را سره نه ځي، او مطلبي یارانو پرېښودم سهیله، بې مطلبه په قسم را سره نه ځي. او څه شعرونه نور چې ای د ګلونو نه نازکه بې وفا وختې، او زړه هسې مچوه هلکه بې وفا وختې، او په ما دې خپل خلک پردي کړه، بې ننګي دې وکړه، ځای مې اوس نشته دی په ځمکه بې وفا وختې، او په قسمونو او وعدو دې خاورې واړولې، یا د هندوانو په مسلکه بې وفا وختې. او مننه. او څه شعرونه نور چې ما سره کوه ناکام، زړه مې ورانېږي، دی د ژمي سوړ ماښام زړه مې ورانېږي، او ستا د مینې انتها هم د کمال ده، راپسې شو ستا الزام زړه مې ورانېږي. او څه شعرونه نور چې د زړه کور کې مې ماتم دی راغورځېږم، په دې سترګو مې تور تم دی راغورځېږم، او بېلتانه د پاسېدو نه یم ویستلی، دروغ نه وایم قسم دی راغورځېږم. او دو شعرونه نور چې لاسونه نن رانه یاران اخلي، غربت زمانه امتحان اخلي، او خدایه بې وسه یم مدد مې وکړه، دا زورور رانه جانان اخلي. او څه شعرونه نور چې زه دې برباد کړم جوخه دې وکړل، تا ته پې کم داسې جنت میلاو شو، زه دې برباد کړم جوخه دې وکړل، تا ته پې کم داسې جنت میلاو شو، او ټول رقیبان دې خودکشیانې وکړي، ما ته مې خپل زوړ محبت میلاو شو. مننه. ټول رقیبان دې خودکشیانې وکړي، ما ته مې خپل زوړ محبت میلاو شو. او څه شعرونه نور چې خپل مې نشته د پردو په هیله ناست یم، چې لاس راکړي د هغو په هیله ناست یم. خپل مې نشته د پردو په هیله ناست یم، چې لاس راکړي د هغو په هیله ناست یم، او ښه اشنا اشنا صحرو یم غورځولی، اوس د بیرته پاسېدو په هیله ناست یم. مننه. ښه اشنا اشنا صحرو یم غورځولی، اوس د بیرته پاسېدو په هیله ناست یم، او د یو چا د لاسه تس نست یم لمه، لا د بیا آبادېدو په هیله ناست یم. او څه شعرونه نور چې
جاړې به قربان خو زه به نه یمه و به کړې ارمان خو زه به نه یمه او یاد ساته چې ژوند به دې نیمګړی وي تیر به شي دوران خو زه به نه یمه او زه سهیل به بیا په داسې حال نه یم یې به په لړزان خو زه به نه یمه او څه شعرونه نور چې ستا د ښایست په امتحان راولي امجد صاحب غزل دی تاسو ته ډالۍ چې ستا په ښایست په امتحان راولي خدای به زمونږ هم دوران راولي او که ډېره سخته وي وار نه خطا کوم که ډېره سخته وي وار نه خطا کوم دا د راحت په معیاران راولي او زړه کې به ځای ورله بیا ور نه کړمه زړه کې به ځای ورله بیا ور نه کړمه که په جرګه دا ټول جهان راولي ورله بیا ور نه کړمه که په جرګه دا ټول جهان راولي او مونږ هره ورځ په لوږې خېټې ناست یو مونږ هره ورځ په لوږه خېټه ناست یو ستا په مخل د خدای طوفان راولي او زما د مرګه چې خبر شي کله زما د مرګه چې خبر شي کله بیا به په ځان باندې فریان راولي او سهیل که یو ځل دې د زړه نه لاړې خدای شته که بیا یې په قرآن راولي. ډېرو ګرانو ملګرو محمد سهیل ملاکنډ ډېر ښکلي شعرونه یې تاسو سره پیش کړل. یقینا چې موږ خوندونه ځینې واخیستل د موږ ملګرو خوندونه ځینې واخیستل او د ده د وخت د پیرزو کولو په موږ باندې ډېر احسانمند یو ډېره مننه یې کوو او ډېر ښکلي غزلونه یې راته وویل. نو دا وخت د موږ د خپرونې هم وخت سره ته رسېږي نو په راتلونکو نورو خپرونو کښې بیا به ملاقاتونه وي نو دا وخت موږ ټولو ملګرو ته راکوي اجازه ته د لوی الله په امان.